لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح. فذاك قاس لم يذق قلبه تقا، وذاك جهول كيف ذو الجهل يصلح. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فإن المال يفني عن قريب، وإن العلم يبقى لا يزال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف شوق ترول لي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل الملائكة منهم المقربون، وعلى عباد الله الصالحين. جناب محترم المقام صاحبي صد قدر والاحترام، والدي المكرم مشفق الأعظم پیری طریقت حضرت خواجگان حضرت خواجہ سے مبارک صدر مجلس حضرت آغی پر اجازت او زمن دننی جلسی مقرر خاص جناب بلبلی چمنستانی مصطفیٰ حضرت العلامہ مولانا ظفیر گل خادم سے مبارک چوڑندی بیانک اور رفیق و صدیق حضرت علامہ مولانا سید حسن صاحب اور ناظم دا مجلس ہذا جناب مولانا محمد ایاز صاحب اور دیگر علماء کرام و پہ اجازت زمار اسلام معزز و محترم و سامعین رنو مشران و کشران و امزول ددی محلی د چمگاون و سدن کو یا د خوشان ازدولر و علاقون راغلو قدرمن و ملمنو دا قائن امدار احمد مجتبہ امام الانبیاء فخری کائنات و موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان و محبین و امتیانو خداوند کریم دے دا منگ استاسو دا جمواری باعث د خپل رضا د پاره وګرځي. امین پیوي. علماء بیانات وکړه هم د حصول ثواب په نیت باندې تصریح خبره عرض کول غواړم. هغه صرف تاسو د یوې شبهې ځالکم چې تاسو کې څه عوام رونه زمونږ دي او هغه عقاید په خپل ښکلي دي ښه دي، یعنی د امام صاحب مذهبیان دي، د اهل سنه والجماعه په مسلک روان دي،
خو د مشایخ او پیرانو مبارکانو سره او یا د دغه تنظیم د علماو سره زړه کې مینه نه ساتي او د هغې علت زه چې فکر کوم هغه صرف یو شی دی، هغه دا چې ځینې زمونږ دوستان وروڼه د نن سبا مروجه تبلیغ چې کمیشن روان دی د هغې په محبت کې سرګردان دي او د دې خلکو دا مینه د سړو په ځای باندې د ښځو زړونو ته هم پرېوتې ده، لکه چې مولانا صاحب بیان وکړ چې د سړو په ځای اوس د ښځو ګشتونه شروع شو. نو د مروجه میشن تبلیغي میشن د محبت ستاسو عوامو زړه دومره نیولی دی او دومره ډک کړی دی چې ستاسو د زړه لوښی ټول په ټوله د همدغې میشن د مینې نه ډک شوی. نو په دې کې د مشایخو محبت ته ځای ورکول تاسو نه دي پرېښي او د تنظیم د علماو حقانیو چې ستاسو د مسلک خادمان دي د هغې هغه محبت هغه هم ستاسو د سینې نه وتلی او زه په دې وجه باندې وایم چې اوس خو لا ښه یو څو نفر را پیدا شوي، خو چې اول موږ مسجد ته رالو نو په دې اړخ هم زموږ د محلې د بناتي کلیو بلکې زموږ د حلقې هغه عاشقان را رسېدلي او په دې اړخ باندې هم زموږ د علاقې د زندۍ او د بعضې نور طالبان ناست او مخامخ راته یو څو ماشومان ناست. نو یا خو تاسو د محلې خلکو ته دا موږ مولیان ډېر روزګار ښکارېدو او زموږ بل کار نه و چې موږ خپل ځایونه پرېښودل او ستاسو په جومات کې یو ګیلاس شربت میلاوېده موږ دې پسې بیخي وږي تږي وو بل ځای نه میلاوېده نو ځکه راغلي او که دا فکر ستاسو نه نو بیا به ستاسو ګرمي ډېره کېږي نو په کورونو کې مو ښه هغه ګرمي تېره کړه پکو ته پراته وئ او دې ګرم جومات ته مو موږ پرېښي نو چې ښه ګرمي سړه شوه نو را پیدا شوئ. بهرحال چې دا اوس رالی دام توره ده دغه راتګ مو خدای خپله درګاه کې قبول و منظور که. خفه کېږئ پې ما بعضې خبره سړی د ګیلې نه کوي او ګیله د دوست نه کېږي. تاسو موږ ته دوستان ښکارئ خپل ښکارئ نو موږ ستاسو علاقه کې څه کول خو خپل هم مسلکي او مذهبیان راته ښکاره شوئ موږ دلته رالو او د ځان نه رانغلو ستاسو د امامانو د مشرانو د تنظیم د خلکو په دعوت باندې رالو نو بیا خو تاسو ته پکار دا و چې زموږ د راتګ نه مخکې تاسو جومات ډک کړی. اوس هم چې بهر کم سامعین وروڼه دي هغوی د کوڅو د ګپ نه خیر دی دا یو ګنټه نیمه ځان فارغه کي او را دي شي که د دین غم ورسره نه یا د پښتو په لحاظ د موږ سره کښېني چا کې چې ادنا پښتو هم وي د هغه مېلمانه چې محلې ته راشي نو هغه خپل د دلبرجانې چم ګاونډ پرېږدي لږ مېلمه سه کښېني نو هغوی ته دا وایو که د دیندارۍ غم د سره نه وي لږ د پښتو په بنا جومات ته راشئ. ستاسو دا اعتراض چې یاره مولانا صاحب تاسو ډېر ښکلی تنظیم روان کړی دی یاره جي دا پیران مبارکان ډېر ښه خلک دي او دا خلکو ته ذکر ښایي او بس د خدای ذکرونه کوي خو تاسو کې غټه غلطي دا ده چې د تبلیغیانو سوران یئ. اخر تبلیغیانو تاسو نه څه خوړلي دي خو خواران خپله ګیس ډبه په اوږه ګرځئ بستره په شا نه ستانه بستره غواړي نه درنه ګیس ډبه غواړي نه درنه روټۍ غواړي او لا الټه زما جومات ته راشي ما ته مونځ هم راښایي. نه ای د تنظیم علماو ای پیرانو مبارکانو ډېر ښه خلک یئ هغه حنفیان راته داسې وایي خو دغه یوه غلطي در کې ده چې تاسو د تبلیغیانو سوران یئ او تاسو کې سامیان دي نه هغوی بیا لږ نور هم ورخواږه شي یاره جي تاسو ښه خلک یئ خو تاسو تبلیغ نه منئ. نو یاد ساتئ زمونږ او زمونږ د مشایخو د علماو د تنظیم او زمونږ د زاړه مسلک والا ټولو دا فیصله ده چې تبلیغ فرض دی او د فرض و منکر کافر دی. زمونږ علماو مشایخ دا وایي چې چا د تبلیغ نه انکار وکړه سړی کافر دی ښځه هم پې طلاقه ده. دغه اعتراض مو جب کې واچوئ چې موږ ته دا ګوته نیسئ چې تاسو د تبلیغ منکرین یئ. موږ د تبلیغ خلاف نه یو موږ د میشن خلاف یو. نو لہذا خپل مقصد ته راځم او ستاسو دغه مختصره شبه دفع کول غواړم. تاسو امیران در پسې شوي دي او هغوی
تاسو توای چې تاسو منځ کوئ خو په منځ کې تاسو ته ارکان او شرایط معلوم نه دي د منځ فرایض واجبات سنن مستحبات نه پیژنئ نو تاسو توای تاسو دامن نه دي شوی مونږ سره لاړ شئ چې د منځ فرض پیژنئ واجب سنت مستحب پیژنئ هغه امیر کاکا ته تاسو داسې وای ساده ساده الفاظو کې د نن لږ مناظرین جوړوم چې دې علاقې امیر راځي چې په دوه ټکو کې بند کړی ګوره چې بیا هم چرته ځان څه دوکه نه کړي امیر کاکا ته داسې وای امیر کاکا راشه زه به اودس کومه مونځ به کومه د اول نه تر اخره درته مونځ تېروم که په دې کې مې د فرض په ځای او مستحب هم پرېښودل نو ما ملامته کړه زما د مولا او د طالب نه زمونږ امیان ښکلی مونځ کوي ولی مولیان او طالبان هغې خو داسې وایي چې دا مستحب دی او مستحب چې ونه کي ګناه نه نو کله کله مستحبو ته لته ورکړي لیکن امیان چې دي هغې خو دا فرق نشي کولی هغې وایي دا مستحب هم پکې فرض وي که دا ونه کم زه به ګناهګار شم مونځ به مې فاسد شي نو امیان مستحب د فرضو غوندې په کلکه کوي زمونږ د امیانو نه په اودس کې غلطي شته او نه په مونځ کې غلطي شته دی البته لهجه چې ده نو دا خو لا 3 ورځې یادوي یا د دوی هغه د 40 کالو امیر راولی ما ته یې کېنوئ دا دې د ملا غوندې هغه مونځ تېر کې نشي ویل لهجه خو د هغوی هم غلطه ده دا خو عجم دي او د عجمو خو لسان عربي نه دی خامخا به په دوی کې څه ناڅه هغه لهجه کې فرق وي چې د قاري په شکل به نشي ویلی ولې خو چې مونځ کوي د اول نه آخره پورې نه ترې نه فرض پاتې کېږي نه ترې سنت پاتې کېږي او نه ترې مستحب پاتې کېږي خو بیا داسې ورته وایه چې امیر کاکا ما په غاړه کې پړی په دې ګناه چې مونځ فرض دی او تا ته د مانځه شرایط نه دي یاد نو ما سره لاړ شي ورته وایه امیر کاکا زه تا نه تپوس کوم چې تا بستره ګل کړې تبلیغ دپاره ده دا ستا تبلیغ په دین کې څه شی دی روا دی که ناروا که ناروایي په مخه دی ښه مخې ته مه راځه او که روا وي نو روا کارونه په دین کې 4 دي فرض دی واجب دی او سنت دی مستحب دی دا تا چې بستره را ګل کړې ده تبلیغ د پاره دا په دین کې څه شی دی نه به تا ته وایي دا فرض دی ته ورته وایه چې امیر کاکا دا فرض 2 قسمه دي یو فرض عین دی یو فرض کفایي دی فرض عین هغه وي چې د محلي یعنې خلکو د رعیت او د عوامو په هر نارینه زنانه باندې فرض وي او که د علاقې ټول خلک هغه فرض وکړي او یوې اونه کړي نو د ده ثمره هغې یو ته نه رسي د یو غاړه بنده ده او د نورو خلاصه ده مثال منځ دی دا منځ که تاسو ټول محلواران زنانه منځ وکئ او یو سړی بېلمازه وي تاسو جواب راکئ ستاسو منځ هغې بېلمازه ته فایده رسئ یوه خبره ده دنیا کې فایده رسئ خو آخرت کې نه رسئ دنیا کې دا فایده رسئ چې د یو حدیث مبارک کې راځي لولا عباد رکع وصبیان رضاع وبهائم الرتع لصب العذاب صبا کچرته بچی تیریدون کې نه وي او څاروي سریدون کې نه وي او انسانان د رکوع والا عابدین نه وي د منځ والا خلق نه وي نو شدید عذاب به پر خلکو راغلی وي دا خلق د عذاب او د دنیا د نسکورېدو قابل دي خو چې دا یې نه نسکورئ نو ماشومانو تی والا ماشوم خو ګناه نه ده کړي څاروو ګناه نه ده کړي او څه د مانځه والا خلک پکې شته او بل حدیث کې تفصیلا راځي چې کم خلک منځ نه کوي د هغې نه چې خدای د غټ عذاب دفع کوي نو د منځونو والا په خاطر باندې نو دا دې دنیا کې فایده ده خو هغه دنیا کې بیا ستا منځ هغې ته فایده نه رسوي او بل فرض کفایي دی فرض کفایي هغه چې د علاقې نه یو وکړي د نورو غاړه خلاصېږي لکه د جنازې منځ تاسو جواب راکړئ چې تاسو کلي کې مړی وشي نر او ښځې ټول ورځئ که څه مشران ورځئ هلکه د دې ماسپښین د مونځ غونې یا د مازدیګر غونې ټول ورخوشېږي که څه خلک ورځئ جواب راکړئ که نه ولې دا جنازه چې کم دی دا فرض عین نه ده فرض کفایي ده که د کلي نه څه کسان وکړه د نورو غاړه پې خلاصېږي امیر کاکا ته وایي چې ته وایي تبلیغ فرض دی دا فرض عین دی که کفایي دی که یې وی چې دا فرض عین دی نو خطا شه
د قرآن او حدیث خلاف خبرې وکړه. ولې مخکې مولانا صاحب تاسو ته بیان وکړه چې الله وایي ولتکم منکم، باید شي بعضو ستاسې نه چې هغوی امر بالمعروف و نهی المنکر به کوي. او من دې مقام کې تبعیضي دی. او ولې تبعیضي دی چې داخل په جمع باندې دی. طالبان پې پوهېږي مینې تبعیضي هغه وي چې داخل په جمع باندې وي، او یا مینې تبعیضي هغه وي چې امر آخر جز د مدخول نه ګرځي. نو دلته دا کوم جمع ده چې من پې باندې داخل شو، نو دا من مینې تبعیضي دی. بعضې ستاسو نه به داسې وي. او بله ده چې الله فرمایي لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولې پاره لویه ډله وکړي یو څه کسان وځئ نه چې هغوی تفقه فی الدین حاصله کوي، یعنې ووځئ علم حاصل کوي. د پاره د دې چې واپس راشئ لینذرو قومهم، چې دا کوم علم وکړه چې دا قوم ویری، یعنې قوم ته تبلیغ وکړي. لعلهم ینذرون، کیدای شي قوم د دې انذار قبول کړي او خلک د دې په تبلیغ عمل وکړي. نو پته ولګېده چې دا د څه خلکو کار دی چې هغوی به علم به کوي او د علم د کولو نه وروستو به بیا راځي او قوم به یری او قوم به انذار قبلوي. که دا د ټولو خلکو کار وی، خو الله داسې څه ویل چې لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، په هره لویه ډله کې څه ډله لاړ شي، داسې به یې نه ویلی. داسې به یې ویلی وی چې هلکه نر او ښځې یو هم پاتې نه شي، ټول وځئ. داسې خو یې نه دي وي. نو دا فرض کفایي دی. دې کې چې کوم لږ په ټکي پوهېږي نو هغې هم په دې پوهېږي چې دا فرض کفایي دی. امیر کاکا نه د یو تپوس وکړه چې دا کم شی دی، د وی فرض وایه فرض عین که کفایي، نو کوې چې فرض عین خطا، کوې چې فرض کفایي، نو صحیح خبره ده. ورته وایه زه په دې ګناهګار یم چې ما ته د منځه شرایط نه دي یاد، ما د ځان سره په میشن کې روانې. وایه دا ته چې کم تبلیغ کې د دغه تبلیغ چې فرض دی، نو د دې فرضو دپاره په دین کې شرایط معلوم وي، ارکان معلوم وي. منځ فرض دی که فرض نه دی؟ جواب راکوئ تاسو. یا خو داسې ده چې سیاره مو زړه کې ده، او یا ګرمۍ خراب کړي یې، او یا مو د چی آواز اورېدلی دی نو هغې ته سوچ وړېږي چې هر څه چل. جواب خو لږ په شریکه راکوئ که نه. د جواب کې زما دا مقصد دی چې دا کیسټ ډکېږي. تاسو څومره دا دنیا د ډکه ده، دا جومات بار دننه ډک دی، او موږ به یا ژوندي وي یا مړه. سبا به څوک کیسټ اوري نو وایي به غلام حضرت ملا ته یو درې کسان ناست دي زاړه زاړه، اواز یې هم نه خېږي. او چې تاسو په شوق جواب راکئ نو چې سبا څوک کیسټ اوري نو هلته به ترې تښتي چې هلکه دا خو ډېر مخلوق دی، دا خو یو بیان ته غټ خلک ناست. تاسو نه تپوس کوم مونځ چې فرض دی د مانځه لپاره شرایط شته که نشته؟ ابر کسانو بیا هم جواب رانه کړ. دا محلي دي که نه، ګناهګار نه دي. بیا هم د مانځه لپاره شرایط شته که نشته دی؟ ټول جواب رانه. چې هر کله د مانځه لپاره شرایط شته. ولې مونځ فرض دی که نه؟ شرایط لري. دین خو هر څه په چوکاټ باندې دي. دین کې چې د ځان نه ګوتې ووالي نو بدعتي همتی. بدعتي څه ښکاري نه لري او نه لکۍ لري. بدعتي هغه چاته وایي چې دین کې د ځان نه ګوتې وو، همغه سړی بدعتي. ځان نه دین کې مشروطي کوي او ځان نه پکې چوکاټونه جوړوي. نه، د دین چوکاټ د مخکې نه جوړ دی. موږ به هغه چوکاټ راټینګو، او که نوی چوکاټ او درشلي پکې چا لګولي بس هغه سړي ته به بدعتي وایي او هغه نه به ځان سره. حج فرض دی، خو د حج دپاره ارکان دي. احرام به وتړي، عرفات کې به وقوف کې، اخري طواف به کې، او که ته احرام نه یې تړلی او ته خو و طواف یادې که نه او عرفات ته تلل یادې چې یو 15 طواف وکړې نو حج به دې وشي؟ جواب راکړئ. ولې خو دا ورته رکن دی، ضروري دی که نه. او روژه فرض ده، خو 3 شیونه به ځان ساتې چې خوراک دی، څښاک دی او کوروالی دی. او که تا پکې خوراک هم کو څښاک دې هم کو نو روژه به دې وشي؟ خو د دین شیونه چوکاټ لري. امیر کاکا ته وایه چې زه په دې مجرم یم چې مونځ کومه ښه صحیح، خو صرف د مونځ شرط راته یاد نه دی، یعنې تفصیل. او ته وایې چې ما سره لاړ شه چې دا در وښیم. دا ته چې تبلیغ کې دا فرض کفایي دی، وایه امیر کاکا د دې هغه شرطونه ته راته وښایه اوس. او که تا ته د دې شرطونه نه یاد نو راشه چې اوس ما نه شرطونه یاد کړي که ما د یو فرض په ادا کولو چې ښه صحیح ادا کوم، خو د شرطونو تفصیل یاد نه دی نو ځان سره مې وباسي، لندن ته مې بوځي او ته لګیا تبلیغ پسې راوتی او د تبلیغ شرطونه درته یاد نه دي
نو که د تبلیغ شرط درته بیانې اوم خطه دی او که درته نه بیانې نو اوم خطه دی. هلکه په نیمه ګنټه کې خادم سے مبارک مناظرین میکړه کنه. پیم امیر کاکا نه به تپوس کې چې تبلیغ فرض کفایي دی شرطونه یې څه دي؟ که درته شرط ښایي اوم ګیر دی، که درته نه ښایي نو وایه چې ستا خپله شرطونه نه دي یاد، نو ما لا څرنګ مجرم ګڼې چې تا د مانځه شرطونه نه دي یاد کړي. زه خپله د تبلیغ شرط یاد که بیا ما ته راځه. تبلیغ فرض دی او فرض کفایي دی او یاد ساتئ د تبلیغ دپاره 3 شرطونه دي. څو شرطونه دي؟ علمګیري 5 یاد کړي دي خو د هغې رجع 3 ورته کېږي. اول شرط د تبلیغ دپاره حکمت او موقع شناسی ده چې مبلغ به ځای پیژني، ټیم به پیژني. د شریعت د چوکاټ نه زیات به تبلیغ نه کوي، حکیم به وي، موقع شناس به وي چې 2 کسان د دنیا خبرې کوي درمیان کې به د دین خبره نه ورمنډي، هسې نه چې هغه نور څه دین ته ووایي. نو اول شرط د تبلیغ دپاره هغه حکمت دی. چا ویلي چې دا شرط دی؟ قرآن ویلی دی. 14مه سپاره ده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. الله وی لارې د رب طرف ته دعوت ورکئ خو بالحکمت په حکمت ورکئ، والموعظة الحسنة او په ښکلي نصیحت ورکئ. نو اول شرط د تبلیغ دپاره څه شی شو؟ جواب راکئ، حکمت. که حکمت یې نه لرلو دې سړي دپاره به تبلیغ روا نه وي، ځکه دی د خیر نه شر ډېروي. بیا دی به موقع شناس وي، دی به د تبلیغ چوکاټ پیژني. چوکاټ یې څه دی؟ مشکات اول جلد کتاب العلم کی عبداللہ ابن عباس سے خلق راله ورته وایي چې زه موږ ته لږ تبلیغ کوه په هفته کې. وی صحیح ده، د زیارت په ورځ پنجشنبې په ورځ به درته کوم. وی زموږ شوق ډېر دی، لږ زیات کوه. وی هفته کې به 2 ځل کوم. وی نه شوق مو ډېر زیات دی، لږ زیات کوه. وی زه 3 ځل به کوم درته. وی زموږ ډېر زیات شوق دی، لږ زیات راته کوه. عبداللہ ابن عباس صاحب وی من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دسی نه تربیه کړي چې په دین خلق متنفر کو. عبداللہ ابن مسعود صاحب دا دی. عبداللہ ابن مسعود صاحب د 3 کرتو نه چاته زید تبلیغ کول وایي چې بیا خلق متنفر کیږي. نو تاسو نه تپوس کو منځ فرض دی کنه؟ د ورځې 100 کرته دی. که یو سړی 15 کرته کوي نو سنی دی که بدعتي دی؟ یریږئ مه څه شی دی اوس؟ هلکه د تبلیغ چوکاټ دی که نه. عبدالله ابن مسعود صاحب د مشکات په حدیث کې بیان کړ چې 3 کرتې دې نه زیات بیا خلک متنفره کېږي. یو طالب دی هغه بستره راخستی علم پسې خو هسې م راوتی دی پسې، او یو عوام دی چې هغوی دې ته خپل عمرونه ټول نه دي وقف کړي او هغه ته بیا د هر مانځه پسې کوي. نو 15 کرتې نو په هفته کې 100 راله 15 که نه؟ او هغه وایي چې 3 کرتو نه زیات موږ رسول الله مبارک نه تربیه کړي. خو د سنتو د چوکاټ خلاف یې وکړه که نه؟ دی حکیم نه دی، دته تبلیغ هغه انداز معلوم نه دی. 2م شرط د تبلیغ دپاره عمل دی چې دی به خپل عمل پې کوي. که یې پې عمل نه کولو بیا هم د دپاره تبلیغ جایز نه دی. یعنی کوشش به کوي که یو نیمه جزیه چېرته نه پاتې کېږي کله لما یقض ما امره. ټول هغه څه چې خدای امر کړی چا ټول په ټوله خو نه دي پوره کړي، هر چا نه څه ناڅه تنقیصات شته. خدای به زیات کوشش د دې کوي چې بل ته څه وایي په هغې عمل وکړي. چا ویلي دي چې 2م شرط ورته عمل؟ قرآن ویلی دي. 28مه سپاره یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای د ایمان والاو ولې بل ته هغه خبرې کوئ چې خپله پې عمل نه کوئ؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. د خدای په نزد د غضب خبره همدا ده چې بل ته یې وایې او خپله نه عملي کوي. نو که خپله دې پې عمل نه او بل ته لګیا وي نو دا د خدای د غضب سبب ګرځېږي، په دې اجر نه میلاویږي. نو 2م شرط د تبلیغ دپاره عمل او 3م شرط د تبلیغ دپاره هغه علم دی. 3م شرط څه شی دی؟ چا ویلی دی؟ قرآن ویلی دی. 14مه سپاره قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی. ووایه د الله محبوبه دغه دین لاره زما ده، دې طرف ته به دعوت ورکوم علی بصیرة په علم باندې. بصیرت علم ته انا
زبم دعوت ورکوم ومن اتبعنی رسول الله فرمای زما تابعدار بم دعوت ورکي خو علی بصیرتن په علم باندې نه په جهل باندې. دا دعوت به د خدای دین ته په علم ورکه په جهل به نه ورکه. نو دریم شرط د تبلیغ لپاره علم دی. د دې کلمه په شرح کې محمود لوسی رحمت الله علیه صاحب د تفسیر روح المعانی ذکر کړی دی چې اما الدعاة الى الله تعالی اليوم هم اجهل من الحمار الحکیم توما. هر چې هغه دعوت کوون کې د دې زمانې دی یو صلاتیا کال وړاندې وي دای په جهل کې د غټ خرنم ډیر زیات دي. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دې ګمان کوي چې موږ ډیر ښه کار کې لګیا یو. موږ خو د جنت ټیکیدارانی خو خلق تباش خلق راکاږي. محمود لوسی رحمت الله علیه وی علم نشته دای په جهل کې د خرونو نم ډیر قمقل لی چې علم نشته او د تبلیغ جامه خپل کړي. نو امیر کاکا ته بوای چې تبلیغ فرض کفایي دي شرطونه یې سدي که شرطونه ورته یاد نه وي زره تبلیغ شرطیات کبه ما ترازه او که شرطونه درته بیانول نو یو شرط د تبلیغ د پاره علم دی ورته ته مولای دی بو وینا وېزه زرو کېږي بیا زما خو ته مرزه یو ځل علم وکنو بیا راش. نو تاسو لګزان په یوې په خبره باندې اوس خپل مقصد تر اعظم د منظر لپاره شرط او دست دی. که یو سړی دی او امام دی جماعت کې ناس دی یو مقتدی راغی بهر یو دس مات که او مولا سے بولی دی چې او دسې نشته او په مانځه باندې بیلماز او ودرېده نو که دی مولا اخون وي که نه اخون پیژنې چې سرسیو څرمنو ته پروت وي دین او مذهب معلوم نه وي. که مولا اخون وي او مقتدي نه ډارېږي نو هغه به دا بې اودسه مونځ نه منې کوي وي چې خو بس خپل کار دی او زما څه کار دی اوس که ورته وایم چې مه کوه اودس وکړه بیا به سرسیه نه راکړه. او که مولا کې یو پوټی ایمان هم وي تاسو ووایئ چې بې اودسه سړی به مونځ ته پرېږدي چې مونځ ته یې پرېنږدي نو د امي وتښتي بار ته لاړ شي ولې مولا غیرتي دی جومات نه وشړي ایمان پکې دی چې بار وځي نو محلهوالو کې آواز وکړي دا محلې خلکو دا سره کوم استاد جم ساتلی دی دا خو خلک د مون نه منې کوي. نو تاسو حق عوام یئ چې مولا پسې بیا کوتک راخستی او مولا وړه به د جومات نه یې پسې وشړی چې هیله بیله ته خلک د مون نه منې کوي. داسې نه کوئ چې راشئ د استاد جي نه تپوس وکئ چې مولانا صاحب دی فلانی وی چې دا استاد جي خلک د مون نه منې کوي رښتیا داسې ده نو استاد جي به تا پوهېږي چې زه د مون نه څوک نه منې کوم خو دا هلته اودس مات کړی بیا اودس دی او د مانځه دپاره اودس شرط دی. ما ورته ویلي چې اودس وکړه نو بیا لږ یارې مونځ کوه خو تاسو دا فکر نشته دی بس مولا متصل یا بدناموي ټاپې پې لګوئ او یا یې پسې د جومات نه شړئ همقه مسله لکه چې د مانځه دپاره اودس شرط دی نو د تبلیغ دپاره علم شرط دی. څه شی شرط دی؟ دا میان تبلیغیان زمونږ جومات ته راځي نو زمونږ مولیان دوه قسمه شو. یو مولا ته اخون ویلی شي چې د هغه ایمان او عقیده سرسیه او څرمنې وي. اخون دا مولیان تعریف کوي الاخون الذي لا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك واذا خرج فيهرول في السكك ويقول يا ترك يا مورك قد ضربوني بالسكك. بیت سټک دا غری چې د جماعت نه د والو نه بغیر نه وځي که یا دې پکې مړ که نو بس وتې بهېږي نه باسې نه وځي بس محراب یې قبضه کړي او مولا نه یې سپینه چیرله سر نه تو کړي د دې په خاطر باندې چې هغه سرسیه او څرمنې مقاصد ګرځولي. نو دا اخون چې کوم دی چې رامیان تبلیغیان ورته راشي نو په ناروا کار کې اخته دي شرط نه دی کړی که نه او تبلیغ کوي نو اخون خو ورته ځکه څه نه وایي چې بیا مقتدیان خفه کېږي څرمنې نه ورکوي سرسیه نه ورکوي. او چې په چا کې پوټی ایمان وي که نه نو هغه د امي تبلیغي ته وایي علم لري وي نه وایي زه روکېږه وځه د جومات نه ورشه علم وکړه بیا تبلیغ کوه. نو تبلیغیان بار وځي آواز وکړي چې دا څنګه مولا مو ساتلی دی تبلیغ نه مني. تاسو هغه عوام یې چې بیا د مولا صاحب نه خو تپوس نه کوئ چې استاد جي رښتیا تبلیغ نه مني چې مولا صاحب دې په ساده الفاظو پوهېږي چې تبلیغ منمه زه خپله تبلیغ کوم دا دی اوس لګیا یم خو زه وایم چې تبلیغ دپاره شرط او داسې علم دی علم یې نه دی کړی نو بیا دې راځي تبلیغ دې کوي که نه. بهرحال زمونږ والد صاحب یو مثال ورکوي مانځه ټیم یې د اذان هغه
او باندې جمع ده